نشته مې په لاسو کې بنګړي در سره ځم ای مات مې دي پښتو کې سیاسي در سره ځم قسم مې دي په خدای راستي در سره ځم هېڅ سوچ ورباندې نه کوم بیخي در سره ځم خو ته ومې وړوکی ول فکار ورته قربان د خام د بیدارۍ ناره په جار ورته قربان ډېر زیات محترم شاکر صاحب ډېر زیات محترم اتل صاحب ډېر زیات محترم اندر نگار صاحب او د باجوړ د خاورې غیرتي ځوانانو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خبرې نه کوم مننه کوم او د پروګرام ستاینه کوم او د اړیکو یو څو غزلې وایم خپل خپله ته به بیا که د چا څه فرمایش وي نو هغه به پوره کوم یو څه شعر دي چې ورځې اولې ما ته لږ پرېږده بیا ستاسو فرمایش ټیک ورځې کېږي چې سرکار مې شروع کړی دی او ښه دی ورځې کېږي چې سرکار مې شروع کړی دی او ښه دی د یو ښکلي انتظار مې شروع کړی دی چې سرکار مې شروع کړی دی او ښه دی د یو ښکلي انتظار مې شروع کړی دی او ښه دی او کله کله یې پوښتنې له ورځمو جوته کېږي اتل صاحب کله کله یې پوښتنې له ورځمو جوته کېږي اوس ته فکر د بیمار مې شروع کړی دی او ښه دی یو دوه شعر دي چې ډېره لویه مرتبه وه خو چا وکړه چا ونه کړه ډېره لویه مرتبه وه خو چا وکړه چا ونه کړه بس وړه غوندې سجده وه خو چا وکړه چا ونه کړه ډېره لویه مرتبه وه خو چا وکړه چا ونه کړه بس وړه غوندې سجده وه خو چا وکړه چا ونه کړه استاد حسن ننداره وه خو چا وکړه چا ونه کړه ډک جامونه ونشه وه خو چا وکړه چا ونه کړه شاکر صاحب ډېره ډېره خبره وکړه زموږ استاد دی موږ بل شاکر صاحب نه کوي نو پکار ده چې موږ حقیقتونه ومنو دا شاکر صاحب روزلي دي دا حقیقت خبره ده خو ډېر سړی دی نو د مشرۍ د کردار لپاره شاکر صاحب دی چې کیسه د پرېکړه بله د باچا خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا وطن جانه که چا لږه زوروره د باچا او که چا ډېره کچا لږه زوروره د باچا او کچا ډېره زوروره د باچا او د دې خلکو زړه کې ستا یاره پرته ده ستا په زړه کې د چا یاره د باچا مننه د دې خلکو زړه کې ستا یاره پرته ده ستا په زړه کې د چا یاره د باچا او دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کا دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کا یوه توره بله زغره د باچا او نګاه صاحب ته شعر ډالۍ چې دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلي دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلل په دې کان کې مرغلره د باچا دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلل په دې کان کې مرغلره د باچا او هغه پیره چې پیران دي مریدان هغه پیر منجوره د باچا هغه پیر چې پیران دي مریدان دي هغه پیره منجوره د باچا او د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره د باچا مننه د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره د باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او تره د باچا پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او تره د باچا او هغه ونه چې زمونږ په نصیب د هغه ونه بې ثمره د باچا هغه ونه چې زمونږ په نصیب د هغه ونه بې ثمره د باچا او سالکه دا کیسه ګورې د لاندې خلک ونه ده دا کیسه ګورې د بله د باچا دا کیسه ګورې د بره د باچا د غزل یو کوم شعرونه چې دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنې دي کلیواله دا چې لار کې پرتې دي کلیواله د یو لاس د بل پیر دي کلیواله مړه پوه یم یاري را سره نه کوي دا باندې خو دیوانې دي کلیواله مړه پوه یم یاري را سره نه کوي دا باندې خو دیوانې دي کلیواله او پوهه ستا ده چې په دیس کې که په دیس کې دا پیالې دي دا کاسې دي کلیواله مننه دا پنسل د پلکو د پاسې ټیکي دي
دا پیسې د پلکو د پاسه کېږي دا جامې خو دې اوږدېږي کلیواله مګر دا پیسې د پلکو د پاسه کېږي دا جامې خو دې اوږدېږي کلیواله ما خو ویلي چې ته به کور ځان له ودان کړې دا خو جوړې سمبولچي کلیواله ما خو ویلي چې ته به کور ځان له ودان کړې دا خو جوړې سمبولچي دي کلیواله او حق حیران یم په غاړه دې ټوپک دی او په لاس کې دې تصویر دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دې ټوپک دی او په لاس کې دې تصویر دي کلیواله او خدای خبر چې دا به څرنګه سمېږي د ژوند لارې مو کږېږي کلیواله خدای خبر چې دا به څرنګه سمېږي د ژوند لارې مو کږېږي کلیواله او موږ ټول څیزونه خپلو کې ویشلي دي دا زما دي دا د دې دي کلیواله موږ ټول څیزونه خپلو کې ویشلي دي دا زما دي دا د دې دي کلیواله او شعر دی چې اوس خو هر یو کور ته چې د قبر په مثال دی هر یو کور ته چې د قبر په مثال دی اوس خو کې دي ادیري دي کلیواله او څه خبرې چې کوم نو یېرېږم هسې څه خبرې چې کوم نو یېرېږم په اوبو مې ورشتي دي کلیواله زه خبرې چې کوم نو یېرېږم په اوبو مې ورشتي دي کلیواله او د بلهاو لس خبرې را په سر دي ډېرې سره ګندرني دي کلیواله غزل ویله چې الله نو ما به مات کړي چې توبې یو چېرته درشم الله نو ما به مات کړي چې توبې یو چېرته درشم والله زړه خو مې کېږي چې کعبې یو چېرته درشم دواړه دنیاونه کفارې یو چېرته درشم بس دومره رحم وکړه چې سجدې یو چېرته درشم الله نو ما به مات کړي چې توبې یو چېرته درشم والله زړه خو مې کېږي چې کعبې یو چېرته درشم دواړه ګناهونه کفارې یو چېرته درشم بس دومره رحم وکړه چې سجدې یو چېرته درشم او تاسو چې پوره په دې شی وته دالې چې یارانو دا زوړ ډوډۍ د کټ نه لري نه کوي یارانو دا زوړ ډوډۍ د کټ نه لري نه کوي امکان لري چې نن سبا جمعې